سلامونه. په بلجیم کې د پناه غوښتنې فورم په دې ډول باندې ډکوئ. لومړی دغه معلومات ولولئ چې مهم معلومات دي. بیا به د ایمیل په ځای کې دلته به خپل ایمیل ولیکئ او هو موافق یم دا به ووایئ او د نیکسټ بټن به ووهئ. په دې ځای کې دغه معلومات تاسو په اړه باندې دي چې تاسو په افغانستان کې یاست. په دې ځای کې به خپل مکمل نوم ولیکئ. دې ځای کې به د خپل زیږېدو نیټه ولیکئ، دقیقه نیټه به ولیکئ. دې ځای کې به د زیږېدو ځای ولیکئ چې البته ولایت دی او هیواد په مثلا افغانستان طبیعي ده چې افغانستان دی، خو که چیرې یوازې لوګر هم ولیکئ او خپل ولایت هم ولیکئ کفایت کوي. دې ځای کې به خپله ټلیفون شمیره ولیکئ چې دا ټلیفون شمیره به تاسې د افغانستان وي، البته د بلجیم به نه وي، نه اوسي، یعنې درینوي به اوسي. په دې ډول باندې کوم ایمیل تلیفون شمیره هم چې ده، دې ځای کې به خپل ایمیل ادرس ولیکئ. دلته به بیا هم خپل ایمیل ادرس ولیکئ. په دې ځای کې به د خپلې دندې په اړه باندې معلومات ورکړئ چې څه کاره یاستئ او کوم کارونه هم کړي دي، مثلا انجینیر که نه، د مثال په ډول کولی شئ ولیکئ او د نیکسټ بټن به ووایئ. په دې پاڼه کې به تاسې د هغه چا په اړه باندې معلومات ولیکئ چې هغه په بلجیم کې دی. کیدای شي هغه د تاسې زوی وي، کیدای شي تاسې لور وي او یا تاسې پلار وي په دې ځای کې بلجیم کې. نو تاسو کولی شئ د هغې معلومات ولیکئ. د مثال په ډول احمد او د هغې ټلیفون شمیره به ولیکئ چې 002 باندې شروع کیږي. همداسې هر څومره چې وه هغه به تاسو ورته ولیکئ او دلته به د دې شخص سره تاسو رابطه چې دی، تاسو کورنۍ غړی دی یا خپلوان دی، دا به تاسو کلیک کئ او نیکسټ به ووایئ. په دې وروستۍ یا دریمه پاڼه کې به تاسو د خطر یا ګواښ په اړه معلومات ورکئ چې کوم خطر تاسو ته متوجه دی. کیدای شي دا تاسو ولیکئ او یا یې بیخي ونه لیکئ، همداسې خالي یې پرېږدئ. دا مهم نه دی، ځکه که چیرې بیا بېرته تاسو سره تماس نیول کېږي نو تاسو د خطر په اړه باندې تاسو نه بیا واضح پوښتنه کېږي. نو وروسته په آخره برخه کې به تاسې سبمیټ بټن ووهئ. زه سبمیټ بټن نه وهم ځکه چې نه غواړم د ځان راجستر کړم. نو تاسو به سبمیټ بټن ووهئ. خلاص.